السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. انشاءاللہ نن به سورہ حجر آیت نمبر 90 بوایو 90 او بیا ورپسې درې آیتونه نور انشاءالله. الله تعالی دې وینا حق ادا کولو توفیق راکړي. الله دې موږ تاسو ټول په قرآن کریم باندې پوه کړي او الله تعالی دې موږ ته عمل کول په قرآن کریم باندې آسان کړي. الله دې بیا په خپل دربار کې قبول کړي. آمین ثم آمین. پرونی آیتونو کې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې دې کافرو ته چې ما دنیا څه علایشونه اسایشونه ورکړي دي په دې باندې خفه کېږم او دې طرف ته نظر مه اوچتوه او خپلو مؤمنانو سره ښه تعلق او د مینې تعلق جوړ ساته او دوی ته ووایه چې زه خو یرونکی یم ښکاره او کم عذاب نه کما لکه څنګه چې انزلنا مونږ رانازل کړی او عذاب علی المقتسمین. د دې دوه معنی مفسرینو کړي دي. قسمونه خوړونکي ځکه چې مخکینی قومونو کې هغه قومونو به په خپل پیغمبر خلاف باندې قسمونه خوړل چې دا به د کلي نه وباسو، دا به مړ کوو او دا به د خپلو خبرو نه منې کوو. دویمه معنی کړي د علی المقتسمین تقسیم کوونکي چې هغه ځکه ورستنی آیت کې الله تعالی ورپسې فرمایي چې الذین هغه خلق جعلوا القرآن چې وګرځاو قرآن عزین ټوکړې ټوکړې. قرآن مخکینی کتابونو ته هم ویل کېږي. تورات الله تعالی په قرآن کې قرآن کریم کې ورته قرآن ویلی دي. قرآن لفظي معنی د یون کې کتاب ویلو د پاره کتاب او دیو جن هغه کتابونو ته هم قرآن هم ویل کېږي. قرآن کې ورته الله تعالی ویلي هم دي. نو هغه کتاب تورات انجیل زبور ټوکړې ټوکړې کو، ځنې منل او ځنې نه منل او هغه احکامات چې کم به د هغې مزاج مطابق وو هغه به ومنل، چې کم به د هغې مزاج مطابق نه وو یا به هغې خوښه نه وه هغه به نه منل. نو الله تعالی فرمایي چې دوی ویروه د هغه عذاب نه لکه څنګه چې ما نازل کړی وو په هغو خلکو باندې چې قرآن یعنی مخکینی کتابونه یې ټوکړې ټوکړې کړي وو. بعضې مفسرینو معنا د مکې مشرکین هم کړې ده چې دیم د قرآن کریم بعض آیتونه به منل او بعض به نه منل، ځنو باندې امان راوړل او ځنو باندې نه راوړل. خو بهرحال اولنی معنا بهترینه ده. فوربک بستا پر رب باندې قسم ده. الله فرمایي د خبرې کې تاکید ده، نو دی وجه نه قسم خوري. لنسألنهم موږ به خامخا دوی نه پوښتنه وکړو اجمعین ټول، د دې ټولو نه به موږ خامخا پوښتنه وکړو د دوی د اعمالو، د دوی د نافرمانیانو، د دوی د پیغمبرانو مخالفت کولو، د دوی په الله او په رسول باندې ایمان نه راوړلو. دوی نه به خامخا پوښتنه وکړلی شي. عما د هغه څه متعلق کانو چې ودو یعملون چې عمل کوو، کم عملونه چې دوی کول د هغې اعمالو په پوښتنه خامخا کېږي. الله په دې باندې قسم خوړلی دی. الله دې موږ داسې حال نه بچ کړي لکه څنګه چې د کافرو باره کې الله قرآن کریم کې فرمایي. الله تعالی دې موږ قرآن باندې پوه کړي. الله تعالی دې عمل کولو توفیق راکړي. الله د فلسطین مسلمانانو باندې رحم وکړي. الله د امریکا اسرائیل او د دې ملګري د الله تباه او برباد کړي. آمین ثم آمین. کما انزلنا لکه څنګه چې موږ نازل کړی او عذاب علی المقتسمین په تقسیمونکو باندې، الذین هغه کسان جعلوا القرآن چې کړی او قرآن کتاب عدوین ټوکړې ټوکړې. فوربک بستا په رب باندې قسم دی. لنسألنهم موږ به خامخا پوښتنه وکړو دوی نه اجمعین ټولو نه عما کانوا یعملون، عما د هغه متعلق کانو چې ودو یعملون چې عمل کوو، عما کانوا یعملون هغه متعلق چې ودو چې عملونه به کول.